کې لیکي دا انسان په څومره تاوان کې دی والعصر ان الانسان لفی خسر تاوانی دی. د نوح علیہ السلام زمانہ وا هر طرف ته شرک او کفر شروع شو، ټوله دنیا د شرک او کفر پتیرو کې ډوبه پرته وا. نوح علیہ السلام د شرک او کفر ختمولو لپاره الله راولېږه 9.5 کاله یو شانتي تبلیغ کړی دی، د شپې تبلیغ، د ورځې تبلیغ، خلکو ته په کور کور کې تبلیغ، په دکان او په اټه کې تبلیغ، ځان له دو کسان درې کسان پټ او ښکارا یو شانتي تبلیغ یې کو. د الله حکمونو ته خلک راوستل، حکمونه چا نه منل. په 9.5 کاله کې صرف 80 کسان مسلمانان کې. دغه انسانان دي داسې طوفان په الله پاک راوسته چې پاره کې څوک بچ نشو. د نوح علیہ السلام کشته کې 80 کسانو، بل دغه 80 کسان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ولا دلدا دی بچ شو او نور تمام انسانان ختم شو. 80 کسان بچ کیږي، نور دنیا لو شولا. یو زنانا هغه سره خپل ماشوم بچو، په دواړه لاسه ماشوم اوجت کړی دی او راتلې اوګو پورې ورسېدی او د په لاسو کې ماشوم اوجت نه ورځي دی خو به بچ شي. آخر او بده حق تو رسیده دا زنانم ډوب شو، ماشوم بچیم ډوب شو. یو درې کسان د طوفان نو تختیدل چې دا طوفان خو ډیر زیات دی، بچ کېدل خو نه کېږي. یو غر په سر باندې غار دی، هغه ته ننوتل او ځان پسې ګټې ولګولې چې د دې کې به اوبه نه راځي، خټې مټې پې وتپلې. الله وایي بچ کېدل دې نشته. وی دومره تیزی میتیازی دریو کسانو لورلی چې بیا برداشت نشو کولی. په دقه غار کې دریو واړو نه میتیازی تلی دومره میتیازی تلاړی چې هغه غار ډک شو، دی په خپلو میتیازو کې ډوب شو. الله پرې نه ښودل، په هغه غار کې په خپلو میتیازو کې ډوب کړل. دومره میتیازی د هغوی د بدن نه راووتې چې ټول یې ډوب کړل. کم ځای ته به انسان لاړ شي، کم خساره والا دی، تاوان والا دی، بچ کېدل د دې نشته دی، ډېر لوی خساره کې دی. نو د دنیا د تاریخ باندې داسې په مزه ګرځه نظر اچوه چې څوک بچ شوي د خدای مخالف، بچ کېدل نشته. د ابراهیم علیہ السلام قوم غیر چاپیره شرک او کفر کیو. د دنیا یو لوی حکومت وسرو، نمرود بزان ته خدای وي، ډېر لوی پهلوانو، په ټول ملک کې داغه مقابلې لپاره هیڅ څوک نو چې هغه ته سمه خبره قدرې کړې وي. صرف ابراهیم علیہ السلام ورته د بت عبادت مکوه، پلار ته وایي د بت عبادت مکوه، نمرود ته وایي مکوه. هغه وایي مال چې راځي نو ما ته به سجده کې، نو وروسته به درخواست راکې. نو دغه نمرود حکومت ته الله پاک عذاب راولي. داسې نه کوي چې نمرود له یو زمری راوستې د ځنګل نه، یو څو سپېړې والې وي، خوړلې وي، تېر کړې وي، دام الله کولی شو چې یو زمری یې پرې راوستې وي، یو سپی یې لیونې پرې راوستې هغه چیچلې وي. وی نه دونه شی مې چې تا له زه غټ ځناور راولم، یو ورکوټې ماشې ولا راولېږه او په دې دماغ کې ولا داخل کړ. نو هغه ماشې به علي قلارېده چې د نمرود په سر به د چتري گزارو شو. نو ماشې به قلار شو، نو هغه به بیا درخواست وکړه. کني هغه ماشې دومره بنګه کول به چې په خبره نه پوهېدو نه ورته کتې شو. نو د یو ورکوټې ماشې د لاسه نمرود خدای تباه و برباد کړ. نو انسان په خساره کې دی، په ډېر لوی تاوان کې دی.
الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بچ کېدو والا کم خلق دي؟ بچ کېدو والا ایماندار. عادیان یو قومو چې ډېر لوی پهلوانانو، قوت ورله الله پاک دومره ورکړو، ډول ډالې دومره ورکړو چې هر چاته به پتون او من اشد منا قوه، زما عمره طاقتور څوک شته میدان ته روزه، پتون به وروزه میدان ته. اوس دغه عادیان او سمودیان چې دومره پهلوانان چې غریب کمزور ورته خبره نشي کولی او کني دی ورته د لرې نه پتون وي، نو دوی باندې الله پاک سیله هوا راوستله، دومره تیزه هوا چې په هوا باندې به انسان پورته شو لکه د بڼې په شانتې، نه باد بڼه سپکې په بره والوځي، تاوېده را تاوېده، بیا به یې ځمکې ته راخلاص که، سر به یې لاندې و، د نور بدن زور به پرې راغی، سټ به یو چړاق نارې که مات به شو، داسې به پرېوته لکه د قجورې تنه چې تس نس پرته ده. نو دا هم انسانان دي. لویه خساره کیو الله تی دنیا پاکه کړله. موسی علیہ السلام تم فرعون راپورته شو، 400 کاله چې ته سرخوږي نه دی لیدلې، په سر درد نه راغلی، تبه پې نه راغلی، ټوخې پې نه راغلی. وی ما ته وګوره 400 کاله وشو، ناجوړه کېږم نه، خو خدای یم که نه، زه خدای یم، لکه 400 کاله کې ما سرخوږي نه دی لیدلې. تاسو انسانان یې زما بندیان یې او زه ستاسو خدای یم، او نور خدایان کوم وي نو زه پکې رب الاعلی، انا ربکم الاعلی، تاسو د ټولو نه لوی رب زه یم. او چې دا ځان ته لوی رب وي، نو په دریاب الله ورګټ که مخالف دی، په غم یې ککړ که، دنیا ته خلاصه کړله. دا فرعون یو ځل په خپل دربار کې و، جبرائیل علیہ السلام د انسان په شکل کې راغی او فرعون ته وی چې یو تپوس کومه، غلام دی، خپل مولا ولا ډیر مراعات ورکي، خوراک سکاک ورکي، جامع ورکي، مکان ورکي، د دنیا ټول نعمتونه ولا ورکي، خو دا غلام چې دی نو دی د خپل مولا خبره نه مني. نو دی غلام د پاره کومه سزا پکار ده؟ فرعون چې ټول بیان ورې ښا مولا تمام مراعات ورکي، دی د خپل مولا خبره نه مني. وی داسې غلام خو په سیندلو کولو لایق دی. فرعون وی په سیندلو کولو لایق دی. ای جبرائیل علیہ السلام وی دا حکم لک په کاغذ اولی کرالا. نو فرعون اولی که خپل دسخط وتو کو چې کم غلام د خپل مولا حکم نه مني، دا مولا د مراعات لحاظ نه کوي، پسند له کولو لایق دی. جبرائیل علیہ السلام کاغذ واغشت لا. اوس دا فرعون چې موسی علیہ السلام په دریاب پورې وته او فرعون سره د مرګرو په دریاب ورګټ شو، دا دریاب دی منځ ته ورسېد، الله حکم وکړ دریاب ته روان شه. دریاب اوبه روانې شولې، فرعون پکې ډانډوکي وهل شروع کړل. اوس دغه ځای کې دی وایي زه د موسی علیہ السلام، د هارون علیہ السلام رب، د بنی اسرائیل رب منم، ایمان پې راوړم. جبرائیل علیہ السلام دغه ځای کې حاضر شو، هغه کاغذ یې ورته وښوی. فرعون تا فیصله کړې وه چې کوم غلام د خپل مولا د مراعات و خیال نه کوي، خاطر نه کوي، خلاف ورزي کوي، پسند له کولو لایق دی. تا له څومره مراعات په دنیا کې الله درکړي، تا د کم مراعات د کم نعمت احسان نه منلی، هیڅ دې منلی نه دي، خلاف ورزي دې کوله، ستا د حکم مطابق په دریاب لوکېږي، ډوبېږي. او اوس ایمان راوړې آل آنا وقد عصیت، اوس ایمان راوړې مخکې خو تا نافرماني کوله. وی د سین ویخت لاس کا خټه راواغشتا، په دې خولې کې ولا خټه ورټوم بل خولې ولا بند کړه. اوس ایمان راوړې د یو دنیا بادشاہ دی،
ځان ته رب وایي پسین لو شو دنیا ته خلاص شوله. موسی علیہ السلام یو غریب سړی و، مال حال خو ورسره نو، مالدار خلک ټول د فرعون په طرف باندې، مالدار سره د مالونو خدای تباہ و برباد کړ. والعصر ان الانسان لفی خسر. نګوره د دنیا تاریخ ته انسان په څومره خساره کې دی، څومره لوی تاوان کې دی. د موسی علیہ السلام د زمانه فرعون اخیری وخت کې توبه وباسي او توبه نه قبلېږي. زمونږ د پیغمبر علیہ السلام په زمانه کې فرعون و. د پیغمبر علیہ السلام د زمانه د فرعون نوم ابو جهل دی. ابو جهل میدان بدر کې د پیغمبر علیہ السلام خلاف راوتلی دی. چې راته نو اول بیت الله لورغی، د بیت الله غلاف یې ونیوه، حجر اسود سره ولاړ دی، ملتزم سره ولاړ دی، د بیت الله دروازې سره ولاړ دی، د دعا د قبلېدو ځای کې ولاړ دی، دعا کوي یا الله دوه ډلې دي، یو قریش مکه ابو جهل ډله ده، بله د محمد رسول الله ډله ده. خدای چې کوم حق یې هغې سره امداد وکړي، کوم چې په ناحقه یې تباه او برباد یې کړي. فرعون د موجوده زمانه فرعون ابو جهل دعا کوي، د خدای په کور کې، د خدای په مخ کې، د خدای د پیغمبر خلاف جنگ کوي، روان دی. وی خدای امداد وسره وکړي چې څوک په حق کوي، په حق چې څوک دی هغه سره امداد وشو. بدر میدان ته راغی، د دوو ماشومانو د لاسه زخمی شو. خیال کې نه راتله چې ماشوم به په ما گزار کوي. لوی لوی خلک تیرېدل، دوه ماشومان ورله ویوو، په ځمکه را خلاص کړ. جنگ قلار شو. پیغمبر علیہ السلام تپوس کړی دی داسې څوک شته د ابو جهل حال راله راوړي چې ما ته پته ولګي ابو جهل څه شو. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ داسې ټپ ټپ مندرې سړی دی، اوچ کړس. وی قد دومره و چې لوړ سړی به ناستو، دی به ورسره خوا کې ودرېده، دی به چیتې ښکارېده. یو پسه توره ورسره وه، هغه چې اوږې ته اچولې نو پسې راښکې شوه، لکه ماشوم ته چې غاړه ته ټوپک واچوي نو ټوپک خو اوږد دی که نه، دا په ځمکه لګي، نو دا توره وه پسې راښکې شوه. عبدالله ابن مسعود وی زه به حال راوړم. لاړ میدان کې وګرځې، ګیر چاپېره ابو جهل یې صحیح که پروت دی زخمی حالت کې. عبدالله ابن مسعود ورغی چې ویلې ده نه، ابو جهل ورته وی ګډبا ګټه چا وکړه، دا ګډبا ورته د مسخرو دپاره وی ټوقې وپورې کوي. اوس مرداریږي او دا په صحابي پورې ټوقې کوي. ګډبا ګټه چا وکړه؟ هغه ورته ګټه الله او د الله رسول وکړه. دې سړي نه به خلک یېرېدل. عبدالله ابن مسعود وی زه ته بلکل دغه وخت کې نه یېرېدم. وی ما ته وی چې څه لرالې؟ چې ما ورته وی چې ستا سر پرې کولو لرالم. وی راته وی چې دوه خبرې کوم، غوږ ورته کېږده. زما سر چې پرې کې او نورو سرونو سره ږدې به، نو د لویو سردارانو سرونه وی، نو زما سر چې پرې کې نو د اوږو سره پرې که چې غټ ښکاري، دا د غټ سردار سر دی. د لویو د تکبر په انتها ده، د ابلیس نه زیات دی. ابلیس ورته خپل زوی ویلو، په زوی یې نیولی دی. وی زما سر چې پرې کې نو دا اوږې ورسره پرې که چې غټ ښکاري، د غټ سردار سر دی. او دویمه خبره ده چې ته به چې دا ته ورته پیغمبر وی نو هغه ته زما سوال جواب ورسوي. زه ورته پیغمبر نه یم، خو چې دا ته ورته پیغمبر وی نو هغه ته ووایه چې زما مخکې څونه بدي شوې، نن مې د هغې نه زیات بدي شي. پیغمبر علیہ السلام ته دا سوال جواب وکړه. د موسی علیہ السلام د زمانه فرعون غټ دی که د پیغمبر علیہ السلام د زمانه فرعون غټ دی؟ اوس خیال وکړه چې وخت تیریږي نو فرعون به غټیږي. د موسی علیہ السلام درجه
زمنګ د پیغمبر علیه السلام نه کمون هغه فرعون او زمنګ د پیغمبر علیه السلام شان اوچت نو فرعون هم ول غټ ابو جهل پیدا کو. ابو جهل روک شو سوګنن شته چې ابو جهل زنده‌باد چغه بووي یا ابو جهل رحمت الله علیه بووي یا رضی الله سوق بندا سے پیدا نشي چې ابو جهل ته دعا وکړي. یا ابو جهل رحمت الله علیه بووي یا رضی الله سوق بندا سے پیدا نشي چې ابو جهل ته دعا وکړي. نم نشانه ختم شو. دام یو انسانو قریشی خاندان د مکه یو لوی سردارو سشو وی د زمانه تاریخ وګوره چې انسان په خساره کې دی او کنه دی. والعصر ان الانسان لفی خسر قسم په زمانه باندې چې انسان په ډېر لوی تاوان او په خسران کې دی الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. هغه خلق د تاوان نه بچ دي چې ایمان یې راوړ په الله باندې د الله په رسول باندې د الله په کتاب باندې ایمان راوړ. وتواصوا بالحق یو بل سره وصیت او نصیحت چې کوي نو د حق خبرې کوي او د صبر تاکید یو بل سره کوي نو دا خلق به بچوي او دا نور انسانان به تباوي. دغه پخوانه زمانه تاریخ دی را روان دی. خلق دنیا اولیدل چې د خدای د حکم خلاف کوي د الله مقابله کوي هغه تاوان کې دی خسران کې دی.